د اسیا د پاڼې مینوالو ستړي مه شئ، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ، خدای دې وکړي چې له خوښیو له لمانځلو او له جشن نه بیرته په حال شوي یاستئ، ځکه چې د اسټرالیا سره له لوبې وروسته ښایي د ډېرو افغان کرکټ مینوالو مرۍ هم لکه زموږ په څېر ناستې وي. بهرحال خدای دې وکړي چې بیرته سم شوي یاستئ. دلته په سینټ وینسټن کېنګس ټاون کې نن د افغان لوبډلې لپاره د دمې ورځ ده. ډېری لوبغاړي په خپلو هوټلونو کې په خپل هوټل کې د دمه کوي او ضرورت هم لري، ځکه چې ډېره سخته لوبه وشوله له اسټرالیا سره. البته یو څو غړي د افغان لوبډلې نن هم لوبغالي ته راغلي دي، آرنوسویل لوبغالي ته راغلي دي چې تمرین وکړي. عظمت عمرزی دلته دی، صدیق قتل راغلی دی، محمد اسحاق دی، ننګیال خروټی دی، په خپله روزونکی جانتن ټراټ هم شته، ډي جی براوو هم شته دی، حميد حسن راغلی دي. روزونکي چې څومره دي د روزونکو ډله هغه ټول راغلي دي دلته شته دي له څلورو لوبغاړو سره. راتلونکې لوبه له بنګله دیش سره ده. د افغانستان برخلیک سیمی فاینل ته تلل یا خدای مکه پاتې کېدل تر ډیره په خپله د افغان لوبډلې په لاس کې هم دي. په دې پورې اړه لري چې له بنګله دیش سره څنګه لوبه کوو، که یې ګټو په څومره توپیر یې ګټو. خو په دې کې هم شک نشته چې له هند نه به هم د یو څه مرستې غوښتلو ضرورت وي. که چیرې هند اسټرالیا ته ماتې ورکوي نو د افغان لوبډلې لپاره بیا سیمی فاینل ته رسیدل یو څه نور هم اسانه کیږي، ځکه چې بیا به د رن ریټ خبره ډیره مطرح نه وي، یوازې د افغانستان لپاره به د بنګله دیش سره د لوبې ګټلو خبره وي. دلته په سینټ وینسن کې په کېنګس ټاون کې که زه ووایم له پرون راهیسې چې افغانستان لوبه ګټلې له اسټرالیا، دغه ټول ښار دغه ټوله پلازمینه د سینټ وینسنټ هغه څوک چې البته له کرکټ سره مینه لري، په کرکټ پوهیږي، ټول د افغانستان مینوال شوي دي. د نیوزیلند ځینې مینوال راغلي وو د نړیوال جام لپاره، لوبډله یې بیرته کور ته ستنه شوې ده. ځینې مینوال یې پاتې شوي دي لا په دې ټاپوګانو کې او تفریح کوي، چکر وهي. ټول خوشحاله دي د نیوزیلند مینوال په دې چې اسټرالیا ته مو هم ماتې ورکړله، او د هند مینوال هم طبعا وایي چې موږ تاسې ته منتظر یو چې راشئ یو فاینل راسره وکړئ. خو د اوس لپاره فکر کوم چې د مینوالو لپاره هم د افغان لوبډلې لپاره هم مهمه ده چې احساسات او هر څه یوې خواته پرېږدي، په آرامو مازغو په آرامه ساه له بنګله دیش سره د لوبې لپاره خپل چمتووالی وکړي، ځکه چې بنګله دیش سمه ده چې ښایي تر اوسه یې کومه لوبه نه وي ګټلې، خو بیا هم سوپر 8 راوند ته رسېدلې ده. پیاوړې تکړه لوبډله ده، له افغانستانه یې سختې لوبې هم پخوا ګټلې دي. نو داسې به نه وي. په خپله کپتان راشد خان هم کله چې له اسټرالیا نه یې لوبه وګټله، بیا یې چې ډریسینګ روم کې خبرې کولې لوبغاړو ته، ډېر جالب ټکی یاد کړ. ده وویل چې جشن، لمانځنې، خوشحالي دا هر څه مینوالو ته پرېږدئ، تاسې ځانونه چمتو کړئ چې له بنګله دیش سره مو لوبه پاتې ده او مهمه لوبه پاتې ده. چې یو ښه پیغام و زه فکر کوم لوبغاړو ته یې ویل چې داسې نه چې خدای مکه د ډېرې خوشحالۍ ډېرو احساساتو له کبله مو پام بل طرف ته واوړي، لا کار تر سره شوی نه دی، لوبې پاتې دي. نو په هر حال موږ به بیا هم همدلته یو، بنګله دیش سره د لوبې لپاره هم وروستي جزئیات به هم درکوو، هڅه کوو چې له نورو لوبغاړو سره هم مرکې درته وکړو او د دوی نظرونه هم راواخلو. نو تر هغې پورې له ایسیې پاڼې سره اوسئ. کور مو ودان.